ورنه عبدالرحمن د یو مسلې په حواله سره تاسو کړل دا مسله لکه د حیا خلاف تا د پردې مسله ده لیکن ډېر مهم او ضروری ده. ډېر خلک په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي، لہذا تاسو به د تبنین نه د ټایټل وغیرہ نه اندازه لګولي چې دا مسله لکه د حیا خلاف د پردې مسله ده. نو کچري تاسو د ټایټل لګولو د تبنین لګولو مطلب هم دغه وی چې داسې مسائل تاسو ځان الګ ګورئ، ځکه چې ډېر شي کسان داسې چې هغه په لیکلو باندې پوهېږي، بعض د تصویران د خاکی داسې وي چې د هغې نه مو ته اندازه ولګي چې دا مسله لکه د حیا خلاف ده. او که چېرې داسې مسله وي نو هغه مسله بیا ځان الګ ګورئ، د فیملي مخکې یا د بچو په مخکې مه ګورئ. ستاسو چې کوم شرعي مسله ده هغه به هم حل شي او د هغې نه علاوه د پردې اهتمام وشي. بهرحال راځو مسلې طرف ته. عبدالرحمن د پېښور نه وایي چې که چېرې ښځه خاوند کوروالی وکړي، همبستري وکړي، په داسې صورت کې چې خاوند کنډم استعمال کړي، یعنی د کنډم د استعمال سره چې کوم خاوند هغه دخول وکړي، همبستري وکړي او زنانه ته انزال ونه شي، نو په دغه صورت کې په زنانه باندې په ښځه باندې به غسل واجب وي یا واجب نه وي. یاد وساتئ په حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله خاوند قربت حاصل کې خپل ښځې سره یعنی همبستري وکړي، کوروالی وکړي او صرف دخول وکړي، اگر چې انزال نه شوي نو په هر صورت کې په دواړو باندې به غسل واجب وي. او دا فقهي مسله هم دغه ده که چېرې ښځه خاوند کوروالی وکړي، همبستري وکړي، صرف دخول وکړي، اگر چې نه خاوند ته انزال شوي نه زنانه ته انزال شوي، یعنی د مني اخراج نه شوي، نو صرف په دخول باندې هم غسل واجب شي. سمجھ کوم خبر رااله. دغه شانتي که چېرې دا دخول د دغه سره وشي، د کنډم وغیرہ سره وشي، په میاشت کې ډېر څه کسان څنګه چې د ملګري سوال کړل چې د کنډم استعمال وشي، نو باید ظاهره خبره ده یو عام کس وایي چې په میاشت کې کنډم دی، ظاهره خبره ده برای راست چې کوم ذکر دی هغه نه داخل شوی بلکې په میاشت کې کنډم دی. په دغه صورت کې اکثر کسان په ذهن کې به دا مسله راځي چې کوم ښځه ده په هغې باندې به غسل نه واجب کېږي. ظاهره خبره ده چې د کنډم استعمال شوی دی او که زنانه ته انزال نه شوی، نو په دغه صورت کې د یو عام انسان په سمجھ کې دا خبره راځي چې زنانه باندې به غسل نه واجب کېږي. یاد وساتئ په دې کې هم دغه مسله ده، چاہے کنډم استعمال کړي یا نه استعمال کړي، په دواړو صورتونو کې که چېرې کنډم استعمال کړي او دخول وکړي، همبستري وکړي، نو په دغه صورت کې به هم دغه مسله وي، یعنی په زنانه باندې هم غسل واجب کېږي اگر چې زنانه ته انزال نه شي، او دغه شانتي په نارینه باندې په خاوند باندې هم غسل واجب شي. صرف دخول شرط دی، هغه دخول چاہے د کنډم سره وشي یا د بغیر کنډم نه وشي، په هر صورت کې به چاہے انزال وشي، منی اخراج وشي یا ونشي، په هر صورت کې په دواړو صورتونو کې په زنانه باندې هم غسل واجب شي او په نارینه باندې هم غسل واجب شي. بهرحال دا مسله امید کوم چې سمجھ کې مو راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.